جینکۍ په دغه دریو کارونو سره د هلکانو زړونه ګټي او هلکان په دوکه کې ساتي. هغه درې کارونه کوم یو دي؟ نو په دې ویډیو کې درله د جینکو هغه درې فریبه هغه درې کارونه ښایم چې کوم هلکان پرې ډېر زر دوکه کېږي او د جینکو په دوکه کې راځي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم د جینکو د دغه دریو فریب او دغه دریو کارونو نه خبر شئ. کتونکو تاسو ته پته ده کومه جینۍ چې هر وخت د محبت دعوې کوي نو هغه خپل محبت خپل بای فرند په دوکه کې ساتي. ځینې وخت کې جینکۍ جذبات او وعدې او خبرې داسې کوي او مخامخ انسان خپل ځان خوشنصیبه حسابوي، خو حالانکې هغه صرف د استعمالولو دپاره دغه کارونه کوي. اولنۍ خبره: زه ستا نه بغیر ژوندی نشم پاتې کیدی. دغه جمله اکثره له زړه نرموي، خو په یاد ولرئ کومه جینۍ چې تاسو واقعا مینه کوي هغه به دغه خبره نه کوي، هغه به تاسو سره د وخت تیرولو کوشش کوي، نه چې صرف دغه جمله تاسو ته بار بار وایي. دویمه خبره: زه تا سره اوس واده نشم کولی، زمونږ کور والی نه مني. دا یو عام بهانه وي چې دغه رشته تر ډېر ساعته پورې وچلوي. او دریم: ته شک ولې کوې؟ که مینه دې راسره وي نو یقین راباندې وساته. دا جمله په هغه ټیم کې استعمالوي چې هغه ستاسو نه څه پټوي. نو کومه جینۍ چې دغه درې کارونه او دغه درې جملې او دغه درې الفاظ بار بار دهراوي استعمالوي نو پوهه شئ چې دغه جینۍ تاسو له دوکه درکوي او ټیم پاس در باندې کوي، تاسو خوري او استعمالوي. نو دغه کار نه ځان ساتل پکار دی. اولنۍ خو دا چې ښایسته محبت وکړئ بیا نکاح وتړئ، نو دغه ټولو نه اعلی خبره ده. او کوم کسان چې د جینکو په چکر کې ګرځي نو هغوی بیا په دغه طریقو استعمالیږي او خپل ټیم بربادوي.